ساینسي وړاندوینه وایي چې نن شپه به سپوږمۍ تندر ونیسي او اټکل دی چې دغه حالت به د شپې له 10 بجو څخه تر پیشلمي شاوخوا 2:30 بجو پورې دوام وکړي. د داعش ډلې چې د کندهار بریدګر ماویه پنجشیری یاد کړی و د پلټنو وروسته ښکاره سوه چې هغه مادیاروف اسدبیک نومیږي او ازبکستاني تابع دی. نن مازدیګر د پاکستان د سوداګرۍ وزارت یو پلاوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په موخه د خبرو لپاره کابل ته رسېدلی دی. په کندهار کې د 2500 طالبانو څخه په شپنیو ښوونځیو کې د شمولیت لپاره ازموینه واخیستل سوه. د پاکستان کرکټ لوبډله د راتلونکي نړیوال شلاوریز جام سیالیو ته د تیاري په موخه د پاکستان له پوځ سره تمرینات پیلوي. د نیمروز د صرافانو ټولنه وایي ایران له تیرې میاشتې راهیسې د یو شمېر افغان صرافانو بانکي حسابونه تړلي او د هغوی 4 میلیونه ډالر یې ترې بلاک کړي دي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملکي خلکو او طالبانو ترمنځ د ځمکې پر سر شخړه کې 2 ملکي کسان وژل سوي او د سیمو خلکو د طالبانو پر خلاف لاریون کړی دی.